د حالت اختلال څه ته وایي؟ د حالت اختلال په رواني اختلالاتو کې یوه برخه ده چې موډ ډیسارډر ورته وایي او موډ ډیسارډر د حالت اختلال دی. مثلا یو کس وایي چې پرېږده حالت یې ښه نه دی، پرېږده یې طبیعت یې ښه نه دی، همدې ته موډ یا حالت وایي. اوس د حالت اختلال په دوه ډوله دی: ډیپریسیو ډیسارډر یعنی هغه حالت چې انسان پکې خفه وي او حالت یې ښه نه وي، یا د ده خفګان له حده ډیر وي او هغه مایوسوي. او دوهم اختلال یې چې مینیک اپیزوډز ورته وایي. په دې حالت کې د انسان طبیعت له حده ډیر ښه وي. تاسو به ځینې خلک لیدلی وي چې په یو محفل کې له حده زیاته خوشحالي کوي، یا ځینې خلک چې له حده ډیر خاندي، یا ځینې خلک چې له حده زیات خوشباوره وي. لومړی راځو ډیپریسیو ډیسارډر ته، یا د حالت هغه اختلال ته چې له امله یې د ستاسو وضعیت ښه نه وي، نو لږ تر لږه دا حالت 9 نښې لري. لومړی نښه یې دا ده چې انسان خفه وي او ورسره ناهیلی وي. دوهم، پخوا یې چې له کومو کارونو څخه خوند اخیسته، اوس د هغو کارونو څخه خوند نه اخلي. دریم، یا یې وزن ډیریږي یا یې وزن کمیږي. څلورم، یا یې خوب له حده ډیریږي یا یې خوب له حده کمیږي. پنځم، یا پکې انرژي ډیریږي یا پکې انرژي له حده کمیږي. شپږم، د ځان د بې ارزښته کېدو حس پکې موجود وي. اووم، په شدت سره د مایوسۍ او ګناه احساس کوي. اتم، د مرګ په اړه تل فکرونه کوي. نهم، کله کله د ځان وژنې په اړه فکرونه کوي. نو که چیرې یو څوک له یادو نښو څخه 5 نښې په خپل وجود کې ولري، نو دغه کس باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي. اوس راځو دې ته چې د دې نښو درلودونکو لپاره څنګه درملنه وشي او ډاکټران یې څنګه درملنه کولی شي. لومړی درملنه هغه د خبرو کولو درملنه ده، کوم ته چې CBT وایي. CBT یعنی کاګنیټیو بیهیور تراپي، یا د یو کس د کړو وړو د بدلون تراپي ده. په دې کې انسان ته ویل کیږي چې ولې خفګان ورته پیدا شوی، ولې کمزوری شوی، ټولې کمزوریان یې ورپه ګوته کیږي او د دې د له منځه تلو لاره ورته پیدا کیږي. د دې ترڅنګ ټالک تراپي هم شته چې یا د خبرو کولو تراپي ده. په دې تراپي کې ناروغ ته اجازه ورکول کیږي چې خپل درد تاسو ته ووایي، هغه وژاړي، ګیلې او شکایتونه وکړي، نو بالاخره ټولې ستونزې له تاسو سره شریکې کړي. ورپسې انټرپرسنل تراپي ده. که چیرې CBT او ټالک تراپي سره ناروغ ښه نه شو، نو په انټرپرسنل تراپي کې د ناروغ شخصي ژوند ته وردننه کیږو او هغه رازونه چې کېدای شي ناروغ له موږ څخه پټ کړي وي او د هغه د نه ښه کېدو لامل شوي وي، هغه ورباندې بیانوو. او د دې سره ناروغ ته توصیه کوو چې د فایبر څخه ډک خواړه وخوري. ولې که بیا هم ناروغ ښه نه شو، نو بیا د درملو کارولو ته مخه کوو. په درملو کې انټي ډیپریس یا ضد خفګان درمل ورکول کیږي چې په لومړي کې SSNIS ورکوو، چې دا د رواني درملو یو ډول دی او تر ټولو ښه یو یې پکې سیټالوفرام او پروکسیټین دي. SSNIS هم شته چې د همدغې انټي ډیپریشن د کورنۍ دوهم ډول دی. یعنی که د SSNIS کورنۍ سره ناروغ نه ښه کیږي، بیا ای ټایپیکل انټي ډیپریشن ورکوو. او که چیرې دا هم کار نه ورکوي، بیا ټرایسیکلیټ درملو ته ځو چې د هغې څخه ډوکسیفین او ایمیټو پیترلین ورکول کیږي چې په افغانستان کې ډیر مروج دي. که چیرې دا هم نتیجه ورنه کړي، MOIS ته ورځو او له دې درملو څخه استفاده کوو. معمولا درمل د 12 اونیو لپاره په عادي ناروغیو کې کارول کیږي. د دې ترڅنګ د خفګان یا د حالت د اختلال دوهمه برخه ده چې هغې ته مینیک اپیزوډز وایي او په دې کې ناروغ له حده ډیر خوشحاله او خوشباوره وي. په دې ناروغۍ کې په ناروغ کې 7 حالته لیدل کیږي او که چیرې له دې 7 حالتو څخه 3 هم په وجود کې موجود وي، نو دغه کس مینیک اپیزوډز لري. لومړی، پر ځان باور د دې خلکو زیات وي. دوهم،
له حده زیاتې خبرې کوي. دریم، په شدت سره د خبرو کولو اړتیا ویني. څلورم، فکرونه یې زیات ذهن ته راځي. پنځم، په ډېرې اسانۍ سره فکر بل لوري ته اوړي. شپږم، په یو وخت کې غواړي ډېر کارونه ترسره کړي. اووم، بې هدفه او بې موخې وي. نو که چیرې یو کس له دغو نښو څخه یې درې لرلې، نو دغه کس د مود ډیسارډر ناروغۍ لري او د دې درملنې لپاره ځینې اصول شته. مثلا دا کس باید تمرین وکړي او په غذایي رژیم کې هغه خواړه وخوري کوم چې رژیم لري، او د درملو په برخه کې ډاکټرانو ته توصیه کیږي چې لیتیوم انټیکنولانس او انټي سایکوټیک درملو څخه ناروغ حالت ته په کتو کار واخلي. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.